السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پندرونو بریامو په برخه شه. د دواړو جهانو سهار وختي دی، خدای دې وکړي چې ښه سهار ولرئ. زمونږ او ستاسې ناخوالې، ستونزې او د ژوند هغه سختۍ چې په انسانانو راځي ټولې په موږ او تاسې راغلي دي، څه تېرې شوې او څه لا لګیا دي را باندې تېرېږي. نن سبا وختونه موږ او تاسې د خپل وطن ګورو چې په خوارو غریبو یتیمانو کونډو برو غریبانو باندې څه تېرېږي. یخني، قیمتي تاسې حد ته رسېدلې ده چې د خوارو غریب هیڅ چا سره 1 روپۍ نشته دی، نو قیمتي به لا څه کي. د ټولو خویندرونو نه هیله لرو چې په دغه سخت وخت کې د خپلو لس سره ودرېږي. عزیزانو، کوم شتمن خلک چې دي دوی باندې د خدای پاک لخوا نه ازموینه ده، امتحان دی چې څه ورسره دي، څه چې په خپله خوري په دې باندې شکر وکاندي، او څه چې دي ورسره د هغې نه په خوارو غریبانو یتیمانو مسکینانو باندې خرچ کاندي. عزیزانو، یو خو داسې نمایشي خرچونه دي لکه موږ او تاسې چې ګورو، ویډیوګانې دي او کاشوګیر دي او خویندې په حجابونو کې دي او ویډیوګانې ترې کېږي. دام ښه دی. خو عزیزانو، صحیح که موږ او تاسې په صحیح شریعت باندې وچلیږو، اسلام باندې وچلیږو، څه چې د الله امر دی موږ او تاسې ته په هغې باندې وچلیږو، تاسې باور وکړئ چې خدای پاک په موږ او تاسې باندې رحم کوي او هر څه به پراخوي. موږ نن د ډېرو شیانو نه وتلي یو. ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی اسلام خپل تابع جوړ کړی دی، لکه د بیلګې په طور ترکیه به ووایم، څنګه چې خوښه یې هغسې تاوی، هماغسې مونځ کوي، هماغسې ذکر کوي، هماغسې صدقې کوي. موږ هم بس اسلام خپل تابع جوړ کړی دی. عزیزانو، ځینې هېوادونه داسې دي، موږ په سودان کې، په سومالیا کې یا په عربو ځینو یمن او داسې ځایونو کې چې د غریبو کورنیو ته چې کله څوک خیرات صدقه وړي، په داسې طریقې هغوی ته ورکوي چې هغوی څوک ګوري نه، هغوی ځان کم نه محسوسوي، هغوی ځان ته کم نه راځي، او څوک چې ورکوي د هغه ورکوونکي څومره ګټه. دا صدقې خو موږ دې دپاره کوو چې خدای پاک د موږ نه راضي شي. د خدای پاک په موږ او تاسې باندې حق دی، د خدای پاک د بندګانو د دې ولس په موږ او تاسې باندې حق دی. خدای پاک د دوی د خاطره موږ ته راکړي دي، نو موږ باید چې خرج کړو په همدوی باندې، نو د هغوی بیا په څو چنده باندې ثوابونه په داسې طریقې باندې خرج، یعنی دوی هغه صدقه هغه خیرات ویسي، د هغې کور مخ ته یې ویسي، دروازه ورته وډبوي، دی ورته په یو ځای کې پټي چې کله څوک راوځي یا پلو دی پلو وګوري څه شی نشته، دی واخلي لاړ شي، خوشحاله شي. د دم کاره شو، د ده چې کوم مقصد و هغه نو په څو چنده باندې شو، ځکه چې په صحیح نیت باندې وکړه. او موږ او تاسې ویډیوګانې او کاشوګیر، زه خو دغه ویډیوګانې چې دي دا ورونم دا خویندې په همدې خاطر باندې که چېرته څوک د
نورو هیوادونو نه صدقې لیږي او دوی ویډیو ونه کړه نو وي به چې دوی په جب کې واچوله. خو بیا هم هغه مالداره کسان چې هغوی شتمن کسان چې هغوی صدقې خیراتونه کوي د هغوی نه هیله ده په داسې طریقو باندې وکړئ چې ستاسو هم خیراتونه وشي او غریبان هم خفه نه شي چې په لاس کې د ورته پیسې ایښي او عکس یې اخلي او انځور یې اخلي او ویډیو ورنه کوي. الله مو ښاد او آباد لره. په هیر مو نه شي چې د دې دنیا چې خدای پاک فیصلې کوي هغه زمونږ او ستاسې په ژوند باندې کوي او زمونږ او ستاسې په اعمالو باندې کوي. که زمونږ او ستاسې اعمال سم وي یو په بل باندې رحم کوو یو بل سره مینه محبت او شفقت کوو خدای پاک به ښې فیصلې کوي. په هیر مو نه شي چې زمونږ او ستاسې دینداري اخرت دپاره ده او د دې دنیا رحم او ښه چلیدل چې کوم دي هغه د دې دنیا د ژوند دپاره او د خدای لخوا نه د ډالیو او د رحم دي. که موږ او تاسې یو په بل مهربان یو رحم وکړو سم وچلیږو صادقه وچلیږو کینې بغض نفرتونه نه وي نو خدای پاک به په موږ او تاسې باندې رحمونه کوي او که دا شی نه وي په دې دنیا کې به هم در په در خاورې په سر او شرمنده یو. الله مو ښاد او آباد لره. السلام علیکم. یو اوسئ یو په بل مهربان یو بل سره مینه وکړئ یو په بل خرچ وکړئ یو د بل مرستې وکړئ یو بل ته خاندونه ښې مشورې ورکړئ یو د بل غم خپل غم او خوشحالي خپله خوشحالي وشمېرئ. السلام علیکم ورحمت الله.